په نړۍ کې داسې زندانونه هم شته چې د قانون لپاره نه بلکې د ظلم لپاره جوړ شوي دي. داسې زندانونه چې پکې نه عدالت شته نه انسانیت شته. هلته بندیان خپل نوم، خپل عقل، حتی خپل روح هم له لاسه ورکوي. نن به تاسو ته 5 هغه زندانونه وښیو چې پکې ژوند له مرګه هم بد ګڼل کېږي، او یو داسې زندان هم شته چې د خلکو له یاد نه وځي. خو هغه به تاسو ته د ویډیو په پای کې وښیو. د ویډیو را سره تر پایه وګورئ. زموږ سره په 5م نمبر باندې دی سبنیټا پرزن ونزولا. دا زندان د ونزو نه په مرکای بخار کې دی او یو وخت د نړۍ تر ټولو ډک زندان بدل شوی و. د 800 بندیانو لپاره جوړ شوی دا زندان زیات وخت پکې تر 4000 زیات انسانان بند وو. هلته نه قانون و، نه حفاظت و، او نه هم عدالت. ډلې ګینګز پکې واکمني وي. هر بلاک د یوې غړي تر کنټرول لاندې و. خاطر ساتونکو هم د خپل خوندي پاتې کېدو لپاره د بندیانو اجازه غوښتله. په 1994 کې د لکه دوه ډلو ترمنځ جګړه وشوه چې پکې 150 کسانو وژل شو. لیسبنیټا د هغه ځای نوم دی، خو خلک ورته د وینې کور وایي. هو دا خو یوازې پیل دی. راتلونکي زندانونه داسې دي چې بندیان پکې د مرګ دعاګانې کوي. زموږ سره په 4م نمبر کې ټیډ مور پیرزن سوریه زندان دی. دا زندان د سوریه په یو ښار کې شتون لري. د سوریه پخواني رژیم په وخت کې دا زندان د سیاسي بندیانو لپاره د ویرې نوم و. شکنجه، ربړونه، بېخوبي، لوږه، د هر څه د یو بندي د ورځې ژوند برخه وه. د یوې ورځې راپور وایي چې هلته د حکومت د امر پر سټ سلګونه بندیان بې محکمې وژل شول. ځینې پخواني بندیان وایي چې په تومر کې انسان د خپل انسانیت هېرېږي. ټیډ مور هغه ځای و چې پکې خاموشي هم د ویرې چغه وه. که ته دا فکر کوي چې تر دې سخت څه نه وي، نو انتظار وکړه، ځکه راتلونکي زندان د ماشومانو لپاره هم د مرګ لوبه ده. زموږ سره په 3م نمبر باندې ډیر بکر پیرزن ترکیه زندان دی. ډیر بکر زندان په ترکیه کې موقعیت لري. په دې زندان کې بندیان حتی ماشومان له داسې ظلمونو سره مخامخ شول چې د نړۍ بشري سازو سامان یې په غوسه کړل. بندیان به د شپو او ورځو شکنجه کېدل او له اجباري وینا تر رواني ربړونو پورې هر څه پکې روا ګڼل کېدل. شهود وایي دلته بندیان له خپلو کورونو نومونه او یادونه بې برخه شول. ډیر بکر زندان د خاموشۍ درد یوه ژوندۍ نښه ده. خو راتلونکي زندان هلته نه یوازې بندیان بلکې پولیس هم ژوند د خطر سره مخ ګڼي. موږ له 2 تر ټولو خطرناکه زندانونه نه دي ښودلي، او نمبر 1 دا خو د انسان د ذهن نه هم وتلی وحش لري. خو اوس هغه 2 زندانونه پاتې دي چې د دنیا تر ټولو وحشي زندانونو په نوم پیژندل کېږي. او نمبر 1 زندان دا خو د انسان عقل هم نشي درک کولی. نه راځئ اوس خبره کړو د نمبر 2 زندان په اړه. زموږ سره په 2 نمبر باندې کرنډایرو زندان دی، کوم په برازیل په یو ښار کې شتون لري. دا د جنات، مرض او قتل نښه وه. دا زندان د 8000 بندیانو لپاره جوړ شوی و، خو نه نظام درلوده نه یې قانون درلوده. په 1992 کې دلته د یو عادي شخړې پر مهال پولیسو په بندیانو ډزې وکړې او 119 بندیان یې ووژل. دا واقعه د کرنډایرو مسیسر په نوم پیژندل کېږي او د نړۍ د بشري حقونو تر ټولو تور تاریخ دی. سربیره پر دې پر هیله د ایډز ناروغي دومره زیاته وه چې یو له 3 بندیانو په پکې اخته وو. کرنټایرو داسې ځای و چې بندیان به په ویره نه بلکې ختمي مرګ ته انتظار کوو. خو تر دې هم خطرناک زندان شته، یو داسې ځای چې بندیان په خپله د شیطان کتخانه بولي. اوس تاسو بوزو د نړۍ تر ټولو وحشتناکه او خطرناکه زندان ده، کوم ته چې بلیک ډولفین پیرزن ریشیا زندان وایي. بلیک ډولفین پیرزن د ریشیا په سیمه کې شتون لري. دلته یوازې هغه بندیان پاتې کېږي چې څو چاینده قتلونه، ترهګري یا خوراکي جرمونه کړي وي. د زندان دننه بندیان د سترګو پټې تړل کېږي او باید د خپل ځان نه پورته سر هم پورته نه کړي. یو بندي شپه او ورځ د کمرو تر څار لاندې وي. خوب پکې محدود، غذا ناقص او هیڅکله هم د ازادۍ فکر نشته. راپورونه وایي چې دلته له 800 زیات بندیان دي او هر یو ته د ژوند تر پای پورې سزا ورکول شي. ځینې چارواکي وایي بلیک ډولفین هغه ځای دی چېرته چې مرګ هم رحم ښکاري. د زندان نوم د دروازې مخې ته ولاړ یو. تور ډولفین مجسمې نه اخیستل شوی دی، خو دننه هلته انسان یوازې د ژوند د بقا لپاره څه اخلي. دا هغه 5 زندانونه چې نوم یې هم انسان لړزوي، خو د نړۍ د نور رازونه هم لري. داسې بندځایونه چې تر دې بندي او ځینې لا تر اوسه هم عامو خلکو ته نه دي ښکاره شوي. که ته غواړې د نړۍ تر ټولو پټو، بندو او ویراناکو ځایونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړې، نو سبسکرایب وکړه، ځکه راتلونکي ځل
مونږ یې داسې ځای ته ځو چې پکې د انسان چیغه هم ورکه شي. نو ملګرو دا زموږ د نن ورځې ویډیو. امید کوم چې ستاسو به خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ. په چینل نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې راته ووایاست چې تاسو ته کوم زندان ډېر خطرناک ښکاره شو. اوس ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.